سلامونه ویلکم بیک ټو سایف آنلاین اکیډمي په خیر راغلی. نن ورځ موږ د کمپیوټر یو بل جالبه ټریک درته ښیم. که چېرته تاسو یو فولډر وي یا یو پروګرام یې بار بار اوپن کوئ نو هغه دپاره تاسو څنګه شارټ کټ جوړولی شئ. د کیبورډ له لارې نه زه غواړم چې یو فولډر د هغه فایلز د زه بار بار اوپن کوم زیات کار کوم هغه څنګه اوپن کولی شم. دا تاسو سره به یو دا وي چې تاسو به ټایم تاسو دپاره بچت کوي او ډېر زیات جالبه وي. بل به ته داسې ښکاري چې ته د کمپیوټر ساینس والا یا تا کمپیوټر کورس ویلی دا یا ته په کمپیوټر باندې پوهېږي نو میچور کس به ښکاري چې کله د دا ټریک اپلای کوي او خلک درته ګوري نو دا به ډېر زیات جالبه اوسي د خلکو دپاره. نو زه طریقه ښیم، اسانه طریقې ده، ډېر خلک نه پرې پوهېږي. تاسو زده کوئ، نورو ته هم ورسوئ او هغوی ته هم دا چل ورسره شریک کړئ او ورته یې وښیه. رابشئ دلته کې که هر ځای کې چې تاسو فولډر زه دې ډرایو ته نه ځم، دا ګوره فولډر دی کې زما سره ډیټا ده، دلته کې راځم دې ډرایو تاسو هملته کې هر ځای کې چې وي او دلته کې زه یو فولډر هم جوړوم. فولډر جوړوم څنګه شارټ کټ لاین کنټرول شیفټ ان پریس کوم، ما سره فولډر جوړ شي. فرض کړه زما سره ټریک د نن ورځ صحیح دا ټریک په نوم باندې فولډر جوړ کړلو او دې کې زما سره مختلف قسمه فایلز دي. فرض کړه چې هر قسم د فایل زما سره اوس هغه زما کار ده، تر تاسو کار نشته ده صحیح ده. فرض کړه زما سره دې کې فایلز موجود دي. اوس غواړم چې همدا فولډر باید زما سره شارټ کټ لار نه اوپن شي. نو بس راشه دې نه سمپل ورځي راشه سینډ ټو رائټ کلیک په هر فولډر باندې چې هر ډرایو کې چې وي په دې ته رائټ کلیک وکړه. رائټ کلیک دې په وکړه سینډ ټو دلته کې ولیکه ډیسکټاپ کریټ شارټ کټ چې په دې کلیک وکړه د دې شارټ کټ تا سره ډیسکټاپ باندې اوپن کیږي جوړیږي. یو خو دا ده دې کلیک یې هملته به تا سره اوپن کیږي. په دې باندې تاسو پوه شئ دا شارټ کټ څه کار کوي. دې یو ویډیو جوړه کړمه نو او سمپل راشي په دې باندې تاسو رائټ کلیک وکړئ. چې رائټ کلیک مو وکړو راشه پراپرټیز ته، پراپرټیز نه پس په دلته کې راشي شارټ کټ کې او دلته کې زه ورته وایم چې کنټرول شیفټ ټي به ورته وایم چې ما سره چې ده فار مثال ټریک والا فولډر ده د کې فار مثال زما سره ډیټا ده، ورډ فایلز دي، هر څه چې موجود دي کنټرول ټری وایي، هر څه چې ته وایې ته کولی شې چې هغه پکې راولئ صحیح. نو کنټرول شیفټ ټي به زه واخلم دې نه دا مې چې کله واخیستو دا به زه اپلای کړم او دا به زه اوکې کړم. چې دا مې کله اوکې کړو اوس زه سمپل راځم د خپل کیبورډ څخه څه پریس کوم کنټرول شیفټ او ټي بټن زه پریس کوم. زما سره باید هغه فولډر اوپن شي صحیح. ګورئ فولډر زما سره څنګه کېږي اتومات اوپن کېږي. نو ډېره زیاته جالبه طریقه ده، ډېر یو زبردست ټریک ده چې هر ځای کې تاسو سره فولډر اوسي په دې طریقې سره یې کولی شئ چې را اوپن کړئ. ګوره زه بیا کلوز کوم، چې بیا مې کلوز کړ بیا کنټرول شیفټ ټي پریس کوم بیا به زما سره دا فولډر څنګه شي را اوپن به شي. نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ ګوره خپله هېڅ مې نه نږدې کنټرول شیفټ ټي پریس کړلو فولډر زما سره اوپن کېږي او هغه پات ته زه رسېږم ځان ورته رسولی شم. نو هیله ده چې د ډېر څه به مو ترېنه یاد کړي وي له دې ویډیو څخه او دا ټریک په خپله هم یاد کړئ. نور کوم ملګري مو چې کمپیوټر یوز کوي هغوی ته یې مو ښیه. ډېر زیات ټایم مو بچت کوي، ډېر زیات ټایم سیوینګ ده او امپورټنټ ټریک ده. کولی شي چې تاسو سره ډېر زیات هیلپ وکړي د کمپیوټر په استعمال کې او ډېره جالبه طریقه ده. نو تاسو هم زده کړئ او نور ملګرو سره هم شریک کړئ.